و کبر غرور په دنیا ماکړه کبر غرور د ژوند لار د دنیا دوه ورځې ژوندون وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم پانی دنیا د ژوند لار دنیا باندې نازونا وچی گنہگار تمار گیراشی وچی گنہگار تمار گیراشی پر پیدویشی دتار تولادمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د حضرت موسی علیه السلام په هکله چې د موسی علیه السلام ژوند څنګه و او د فرعون په مقابل کې حضرت موسی علیه السلام څنګه مبارزه او مقابله وکړه. انشاءالله په څو خپرونو کې به د حضرت موسی علیه السلام په هکله ټول معلومات تاسو ته وړاندې شي. حضرت موسی علیه السلام د اولوالعزم پیغمبرانو څخه یو پیغمبر دی چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت مریم کې په 51 آیت کې د هغه په هکله داسې فرمایي: واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. ای پیغمبره ته یاد که په دې کتاب کې یعنی په قرآن کې د موسی یعنی په قرآن کې ته د موسی یادونه وکړه. هغه موسی چې هغه یو غوره کړی شوی شخص و او هغه پیغمبر او نبی و. نو حضرت موسی علیه السلام د الله رب العزت د پیغمبرانو څخه یو اولوالعزم پیغمبر او نبی دی. همدارنګه حضرت موسی علیه السلام په کلیم الله باندې هم مشهور دی او په کلیم الله باندې د الله په کلام کې هم نومولی دی چې حضرت موسی علیه السلام خپل رب او خپل پروردګار سره بې له کوم منځګړي نه مخامخ رب العزت سره خبرې کړي دي. لکه څنګه چې پروردګار په صورت اعراف په 144 آیت کې فرمایي: قال یا موسی انی استفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. الله فرمایي چې ای موسی ما تا ته پر ټولو خلکو ترجیح درکړې ده. ته مې غوره کړی چې ته زما پیغمبر او زما استازیتوب وکړې او له ما سره هم کلامه اوسې. نو څه چې زه درکړم هغه واخله او د خپل پروردګار شکر ادا کړه. نو حضرت موسی علیه السلام د عمران زوی دی چې د حضرت موسی علیه السلام د نسب لړۍ په یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام باندې تمامیږي او هغوی نسب رسیږي. او حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام د مرستې لپاره الله مبعوث کړی و او د حضرت هارون علیه السلام بعثت هم د موسی د دعا په پایله کې منځته راغلی چې انشاءالله په دې باندې به هم وغږیږو. په مخکې خپرونو کې د یوسف علیه السلام د کیسې د بیانولو په ترڅ کې مو دا یادونه وکړه چې بني اسرائیل په مصر کې د یوسف علیه السلام په زمانه کې میشت شول. مخکې د هغه نه نه ول په مصر کې. د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې دوی په مصر کې میشت شول. کله چې د حضرت یوسف علیه السلام د کورنۍ ټول غړي مصر ته راغلل، له هماغه وخته بني اسرائیل په مصر کې استوګن شول او د زمانې په تیرېدو سره د حکومت واک د دوی لاسته ورننوت او بالاخره دا 18 کورنۍ ته ورسید. د بني اسرائیلو لومړنی پاچا هغه احمس و. کله چې قدرت د دې کورنۍ دویم رامسیس یعنی فرعون ته ورسېده، د مصر د ټولو قبطي پاچاهانو لقب فرعون و، لکه څنګه چې د کسرا د فارس د پاچاهانو د هغو د کسرا د فارس د پاچاهانو لقب و او قیصر د روم د پاچاهانو لقب و.
نو د قبطیانو د پاچاهانو لقب چې و هغه به فرعون و. نو چې کله فرعون واک ته ورسید هغه ولیدل چې د بني اسرائیلو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. نو فرعون له دې نه ویرېده چې د مصر د دښمنانو سره د مرستې لاس وروږد نه کړي، چې قبطیان به البته دوی مغلوبه ګرځوي او بني اسرائیل به غالب شي، او موسی علیه السلام وسلام هم د بني اسرائیلو له قبیلې و. نو فرعون د دوی بوډاګان یې په ډېرو سختو بېګاریو وګمارل تر څو قدرت یې له منځه ولاړ شي، او دوی یې په بېلابېلو ډلو باندې وویشل چې په خپل منځ کې البته وویشل بیل بیل کړل. او همدارنګه په هغې زمانه کې چې کم کاهنان، نجومیان یا جادوګران ول، هغو فرعون ته خبر ورکړی چې د ملک زوال دی د هغه شخص په لاس سرته رسي چې د بني اسرائیلو په منځ کې هغه دنیا ته راځي. فرعون دا خوب هم لیدلی و، او کاهنانو و نجومیانو هغه معبرانو دا هم ورته ویلي و چې د ملک زوال دی د هغه شخص په لاس سرته رسي چې د بني اسرائیلو په منځ کې هغه دنیا ته راځي. نو له دې مخې فرعون امر صادر کړه چې بني اسرائیلو هغه زیږول شوي ماشومان هلکان ټول ووژني، حتی چې په یو ورځ کې 12,000 ماشومان دې لعین په قتل باندې رسولي ول. لکه د الله کلام موږ ته په دې هکله داسې فرمایي انشاءالله سورة قصص په 53 آیت کې. 53 آیت دی که 3 نه تر 5 پورې دی. الله داسې وایي نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله رب العزت فرمایي چې موږ د موسی علیه السلام او د فرعون یو څه حال په صحیح توګه باندې تا ته اورو، او د داسې خلکو دپاره چې ایمان یې راوړی هغو ته د ګټې سبب هم ګرځېدلی شي. او دا اورول په حقه توګه دي لقوم یؤمنون، هغه قوم دپاره چې ایمان یې راوړی. او الله فرمایي خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسیدونکي یې په ډلو ډلو باندې وویشل. له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله چې هغه بوډاګان ول، د هغوی هلکان یې وژل او د هغو نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې چې هغه به یې خپل وینځې جوړولې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و، یعنې فرعون. او الله فرمایي چې دا موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي چې بني اسرائیل دي، او هغوی رهبران وګرځوو او هماغوی وارثان د ځمکې هم وګرځوو. نو حضرت موسی علیه السلام د ستر سرغړونکي فرعون د پاچاهي په زمانه کې دنیا ته سترګې وغړولې. او مخکې د دې نه فرعون چې کوم ماشومان به په بني اسرائیلو کې پیدا کېدل هغه به ډېر په بېرحمي سره په قتل رسول. نو په دغه زمانه کې حضرت موسی علیه السلام هم دنیا ته سترګې وغړولې. او څو میاشتې حضرت موسی علیه السلام د خپل مور په غیږ کې تیرې کړې. کله چې د حضرت موسی علیه السلام مور له دې نه وویرېده چې راز یې لوڅ نشي او څوک خبر نشي چې زما په کورنۍ کې ماشوم دنیا ته سترګې غړولې دي، نو په دې وخت کې الله رب العزت هغې ته الهام وکړه چې هغه بې له کومې ویرې او خطرې نه په یو صندوق کې کیږدي او په سیند کې لاهو کړي. د موسی علیه السلام مور ته الله دا الهام کړی چې بې له کومې ویرې نه موسی علیه السلام په صندوق کې واچوه او په سیند کې لاهو کړه. خو د موسی ساتنه چا کوله؟ الله رب العزت کوله. او الله د موسی علیه السلام مور ته دا ویلي و چې تو خوا په سیند کې لاهو که او د ډېر لږ ځنډ وروسته به بیرته هغه تا ته راولو. او موسی علیه السلام به د پیغمبرانو په ډله کې هم شامل کړو. د الله وعده حق ده، څنګه چې الله د موسی مور ته ویلي و دغسې شو. نو کله چې د موسی علیه السلام مور هغه صندوق او هغه تابوت چې په هغه کې موسی علیه السلام پروت و په سیند کې لاهو کړه، اوبو د فرعون د ماڼۍ په لور هغه صندوق یې وړه. د فرعون د کور دننه اوبه روانې وې. نو حضرت موسی علیه السلام چې په هغه صندوق کې ایښودل شوی و د فرعون کور ته ننوت. د موسی علیه السلام خور ورپسې ګوري چې دا چیرته ځي. هغه محبت
چې د خویندو سره د خویندو ورونو سره دی هغه تاسو ټولو ته معلوم دی. د موسی علیه السلام د خور د سترګو نه اوښکې څاڅي او خپل ورور پسې ګوري چې د ورور صندوق یې چېرته ځي، د هغه په فراق باندې جان، خو د هغه صندوق د فرعون کور ته وځي. کله چې هلته د موسی علیه السلام صندوق ورسېده نو د فرعون خدمتګارانو هغه صندوق ونیوه. چې کله د صندوق سر خلاص کړه ګوري چې پکې ماشوم دی، نو د فرعون د میرمنې سترګې د بیبي عاصیې په موسی علیه السلام ولګېدې. الله رب العزت د موسی علیه السلام مینه د هغې په زړه کې واچوله. تاسې د رب ساتنې ته ګورئ. اوس د فرعون میرمن په دې باندې پوهېدله چې فرعون به دا ماشوم هم د بني اسرائیلو د نورو ماشومانو په څیر ووژني. له دې کفله د شفاعت لپاره وړاندې شوه فرعون ته، او فرعون ته ویلې دغه ماشوم مه وژنه، دا ماشوم ته مه وژنه، زه د دې هیلهمنه یم چې په راتلونکي کې به هغه زموږ لپاره د ځان سره خیر او برکت ولري. دا د فرعون د ښځې شفاعت و فرعون ته د موسی علیه السلام په هکله باندې. او دا خبره چې د فرعون میرمنې ولې د موسی علیه السلام د ژوندي پاتې کېدو شفاعت فرعون ته وړاندې کړ، د دې نه دوه اټکله کېږي. یو خو دا کیدای شي چې د فرعون میرمن بې اولاده وه، لکه دا خبره مشهوره هم ده چې د فرعون میرمن بې اولاده وه. نو د فرعون میرمن چې کله موسی علیه السلام ولیدل فرعون ته ویلې وقال امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. د فرعون میرمنې فرعون ته ویل دی زما او ستا لپاره د سترګو یخوونکی دی، مې وژنه، کیدای شي چې دا ماشوم زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به یې په زویوالي ونیسو. نو د فرعون میرمن اولاد نه درلوده، ځکه فرعون ته دا شفاعت کوه چې ته موسی علیه السلام مه وژنه. د دې وجې نه یا د دې وجې نه چې موسی علیه السلام ډېر زیات ښکلی ماشوم و، څرنګه چې الله رب العزت په خپله حضرت موسی علیه السلام ته وایي والقیت علیک محبة مني، ما له خپل لورې نه پر تا باندې محبت اچولی و. الله رب العزت موسی ته وایي چې تا ته مو داسې جزا به ښکلا درکړې وه چې لیدونکي به بې اختیاره پر تا باندې مین شول او په تا باندې به مینه راتله. نو له دې وجې نه د فرعون میرمن د موسی علیه السلام په وژلو یې زړه نه کېده او ویل چې هغه مه وژنئ بلکې پالنه او روزنه به یې وکړو. فرعون ته یې ځکه شفاعت کړی و. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ مل وکبر غرور په دنیا ما کړه، کبر غرور په دنیا ما کړه، د دنیا دوه ورځې ژوندون د تیر بشینا کانې دنیا ته پاتې کېږي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي. لنډه دا چې موسی علیه السلام له وژلو نه بچ. فرعون د خپلې میرمنې شفاعت د موسی علیه السلام په هکله باندې ومنو. خو کله چې د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام په اوبو کې لاهو کوي، سم د لاسه د هغه خور ته امر کوي چې صندوق له لرې نه څاره چې هغه صندوق چې په هغه کې ستا ماشوم ورور پروت دی هغه کوم طرف ته درومي. نو کله چې د موسی علیه السلام خور ولیدل چې صندوق د فرعون د ماڼۍ په لور لاړ، نو له دې جریان نه یې خپلې مور ته خبر ورکړل. مور ته یې ویلې چې صندوق و چې په هغه کې زما ورورک موسی علیه السلام پکې پروت و، هغه د فرعون کور ته ننوت. د دې خبرې په اورېدو سره نږدې وه چې د موسی علیه السلام مور لیونی شي، خو الهي عنایت د موسی علیه السلام د مور زړه ته ډاډینه ورکړه چې زوی یې بیرته هغې ته ګرځوي. هغې هم جړل او د هغې خور هم جړل. کومه مینه چې د مور د خپل ماشوم سره او کومه مینه چې د خور د خپل ورور سره ده، په دې باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو. د موسی علیه السلام مور د خپل هغه ماشوم بچي په فراق کې هم ژوند نه کوه، او د هغې خور هم چې د خپل ماشوم ورور ولید چې د فرعون ماڼۍ ته ننوته، نو په دې باندې پوهېدل چې موسی به وژني.
غمګین وه، ژړل یې، د سترګو نه یې اوښکې تویېدلې. خو رب العزت په خپل الهي عنایت سره د موسی مور ته او د موسی علیه السلام خور ته داسې ډاډینه ورکوي چې بیرته موسی علیه السلام هغوی ته ګرځوي. موسی علیه السلام د فرعون په کور کې په مخکې زمانو کې وه د معتبرو کورنیو ماشومان چې ول د هغو دپاره به یې البته دایګانې نیولې، نورې ښځې به یې نیولې ورته چې هغوی ورته شودې ورکړي. هغو به د دې ماشوم پالنه کوله او په مقابل کې به یې هغو ته اجرت او پیسې ورکولې. نو د دې عادت او رسم پر بنسټ د فرعون میرمنې هم د موسی علیه السلام پالنه غوښتله چې دایګانو ته یې وکړي او هغې ته یوه ښځه پیدا کړي چې موسی علیه السلام ته شیدې ورکړي. موسی علیه السلام ماشوم دی. اوس دلته د رب العزت حکمت ظاهریږي. مخکې د دې نه رب العزت د موسی علیه السلام مور ته الهام کړی و چې ستا ماشوم به بیرته ستا غېږې ته راګرځوو. نو هره ښځه چې راځي موسی علیه السلام د خپل غېږ کې اوچتوي او هغه ته سینه یا تی ورکوي، موسی علیه السلام یې په خولې کې نه اخلي، بلکل نه روي، د بل چا تی او سینه بلکل په خولې کې نه اخلي. د فرعون میرمن په دې باندې په اندېښنه کې شوه چې دا ماشوم له منځه لاړ نه شي. نو امر یې وکړه چې تاسې ډېر زر داسې یوه ښځه پیدا کړئ چې د موسی علیه السلام خوښه شي، یعنې د دې ماشوم خوښه شي او د هغه سینه ورونو. د حضرت موسی علیه السلام خور دا ټول جریان څارلو، دا ټول جریان یې د لرې نه څارلو. د موسی علیه السلام خور د فرعون میرمن ته راغله او د فرعون میرمن ته ویلې زه تا ته د یوې ډېرې سپېڅلې ښځې پته درکوم، یعنې د یوې ډېرې سپېڅلې ښځې معلومات تا ته درکوم، کیدای شي چې د هغه هلک په خواخوږي سره هغه هم پوه شي او دا ماشوم ډېر په خواخوږي سره وپالي، خو دا پالنه به د مزد او د اجرت په پای کې کوي، په بدله کې هغه پیسې هم درنه اخلي. فرعون میرمن وړاندیز ومنلو، نه پوهېږي چې دا د موسی علیه السلام مور ده او دا د موسی علیه السلام خور ده. د موسی علیه السلام خور یې واستوله د هغې ښځې پسې چې کومه ښځې دې ته معلومات ورکړی و. نو لور خپلې مور ته خبر ورکړه چې موسی علیه السلام خو د بل چا سینه نه لري او ما د فرعون میرمن ته ویلي چې تا دپاره به ډېره یو سپېڅلې ښځه پیدا کړم، کیدای شي چې موسی علیه السلام د هغه سینه ومروي او د ستا د ماشوم ډېره ښه پالنه وکړي. او د فرعون میرمن په دې هکله ما سره موافقه هم کړې ده. نو د موسی علیه السلام خور او د موسی علیه السلام مور دواړه د موسی علیه السلام د لیدلو لپاره فرعون ماڼۍ ته ورغلې. نو چې کله د دې ماشوم سترګې په مجرده باندې په خپل مور باندې ولګېدلې، نو خپل مور یې وپېژندله او د خپل مور سره کرا شو. یو ماشوم چې په یو کورنۍ کې چې ډېر ماشوم وي، د 4 میاشتو د 5 میاشتو تر 8 میاشتو پورې واخلي، که په هغې کور کې ډېرې زیاتې ښځې ناستې په هغه کوټه کې خو مور پرېږدي، په دې هڅه کې لاس او پښې اچي چې خپل مور ته ځان ورسوي او چې کله د خپل په مور غېږ کې ځای ونیسي نو هلته هغه قرار شي او د سترګو اوښکې او ژړا یې ودري. دا به تاسو لیدل. نو موسی علیه السلام چې د ډېر وخت نه وږی و او د یوې ښځې سینه یې هم نه رودله، کله چې د خپل مور ولیدله نو د مور په لیدلو سره د خپل مور یې وپېژندله چې کله مور هغه په غېږ کې واخیسته د مور ته یې وروده او هلته قرار شو. نو د موسی علیه السلام مور چې کله دا حالت ولیده چې رب العزت د هغه زوی بیرته د هغې غېږې ته ورسوه، نو هغه یقین وکړه چې د الله رب العزت وعده حق. هغه ماشوم د خپل ماشوم مینه د هغه په زړه کې پرته وه او د موسی علیه السلام فراق هغه ډیره دردوله، د هغه خور هم سخته دردوله، خو الهي عنایت هغو سره مل و. رب العزت هغوی سره دا وعده کړې وه چې بیرته به موسی ستا غېږې ته راولم
تاسې د رب العزت حکمت ته وګورئ، د رب العزت قدرت ته وګورئ چې په فرعون په کور کې موسی ژوند کوي او د موسی علیه السلام مور په خپله راضي پیژني نه څوک د پیسو په مقابل کې د موسی علیه السلام پالنه کوي. دا هغه د پروردګار حکمتونه دي چې د خپلو بندګانو ته د خپل د قدرت نښې او نښانې ښیي. خو هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې معتقد وي، مؤمن وي، هغه د دې نه پند اخیستلی شي، او هغه څوک چې په غفلت کې ژوند کوي هغه اصلا په څه نه پوهیږي. الله رب العزت دې د هغو میندو په حال باندې ورحمیږي چې د هغو ماشومان نشته او د ماشوم په هیله کې ژوند کوي، یا یې شته دی چې وفات شوي دي، ورک دي ترې. الله رب العزت دې په هغو ټولو باندې رحم وکړي، لکه څنګه چې موسی مور د موسی په فراق کې ژوند کوه او الله رب العزت هغه بیرته د هغه غیږ ته وروست. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. په بلې خپرونه کې به انشاءالله بیا هم د موسی علیه السلام په هکله غږیږو چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په ملاتړ کې اوچتیږي. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه، پاک الله مو مل شه. و چې ګنهګار ته مرګ راشي، پر پیدوی شي ځتان ټول اندامونه، له بدي ځان ساته انسانه، له بدي ځان ساته انسانه، بدی سړی د جهنم په طرف وړینا. و په نیکمال جوړښتا شي، په نیکمال جوړښتا شي، چې مرګ رسي ورته لبی کړي آوازونه. و ډېرو بندي جوړ نه دنا د خورسلي، ګرځي اسرائیل هر وخت کلی په کلی، هو ډېرو بندي جوړ نه دنا د خورسلي، ګرځي اسرائیل هر وخت کلی په کلی، ګرځي اسرائیل هر وخت کلی په کلی. الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حضرت موسی علیه السلام د قصې او د داستان په هکله ده، چونکه حضرت موسی علیه السلام د اسرائیلو د طبقې نه و، او فرعون چې و دا مربوط و د قبطیانو په هکله، یعنې د هغو پادشاه او د هغو مشر و. اوس موسی علیه السلام د اسرائیلیو ملاتړ کوي. حضرت موسی علیه السلام د بني اسرائیلو ملاتړ کوي، ځکه بني اسرائیل د فرعون د ظلم او د وحشت او د بربریت لاندې راغلي ول. نو موسی علیه السلام د فرعون په کور کې ځوان شو، او موسی علیه السلام د ډیر قوي مټو خاوند و، او په دې باندې هم پوهېده چې زه د بهر نه د فرعون کور ته راننوتلی یم، د فرعون د کورنۍ غړی نه یم، بلکې زه د بني اسرائیلو یو تن او یو فرد یم. په دې حال کې یوه ورځ د ښار په لورې یو ناڅاپه موسی علیه السلام ووت. ګوري چې دوه کسان له یو بل سره په جنګ اخته دي، یو په دې و کې د بني اسرائیلو دی او بل چې د قبطي د فرعون قومي دی. هغه اسرائیلي د موسی علیه السلام نه د مرستې غوښتنه وکړه. موسی علیه السلام ولیدل چې د فرعون قومي چې قبطي دی هغه پر اسرائیلي باندې ملامت هم دی، خو ډېره هڅه یې وکړه چې هغه د قبطي د تیري مخه ونیسي، خو هغه بیا هم
د تجاوز لاس په هغه اسرائیلي باندې پورته کوه. نو موسی علیه السلام بالاخره مجبور شه هغه قبطي یو څوک یا یوه څپېړه ووهه چې په پایله کې هغه قبطي د موسی علیه السلام په سوک باندې مړ شه. د دې پیښې په لیدو سره موسی علیه السلام ډېر سخت پښیمانه شو، ځکه موسی علیه السلام د قبطي د وژلو هوډ نه درلود او خپل د عمل یو شیطاني عمل وبللو او ویې فرمیل چې دا د شیطان کومه ناوړه دسیسه ښکاري هغه یو ستر فساد برپا کوونکی دی. یعنی شیطان یو ستر فساد برپا کوونکی دی او همدارنګه شیطان د یو ستر فساد د برپا کولو لپاره په ما باندې دغه کار کړی دی. نو موسی علیه السلام د الله دربار ته توبه ویستله او د خپل د سهوي عمل نه یې بخښنه وغوښتله. په ډېرې او تضرع او عاجزي سره یې د الله نه دا غوښتنه وکړه چې زما توبه په خپل دربار کې ومنه او زه د مجرمانو ملاتړ په هیڅ وخت کې نه کوم. د موسی علیه السلام مطلب دا و چې د هغه قبطي د تیري مخه ونیسي او کوم جنگ چې د دوی ترمنځ دی هغه خلاص کړي. د قبطي نه منله موسی علیه السلام یو څوک چې هغه ووهه فوکزه موسی فقضى علیه په یو څوک باندې هغه مړ شو. د الله رب العزت کلام دا صحنه موږ ته داسې بیان کړې ده: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستأصله الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. یوه ورځ موسی علیه السلام په داسې وخت کې ښار ته ننوت چې خلک په ډېر غفلت کې ول. موسی علیه السلام هلته ولیدل چې دوه تنه په جګړه کې دي، یو د موسی علیه السلام قومي دی او بل د هغه د دښمن قومي یعنی د فرعون قومي دی. هغه کس چې د موسی علیه السلام قومي و نو هغه د موسی علیه السلام نه مرسته وغوښتله. موسی علیه السلام ورغی، هغه د فرعون قومي یو څوک ووهه او د هغه کار یې پای ته ورسو. د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی علیه السلام ویل دا د شیطان په لمسون کار دی او دا ویل شیطان سخت دښمن او ښکاره بېلارې کوونکی دی. بیا یې ویل ای زما پروردګاره، ای زما ربه، ما پر خپل ځان ظلم وکړه، ما ته بخښنه وکړه. نو الله رب العزت هغه ته بخښنه وکړه او پروردګار ډېر ښه بخښونکی دی او پروردګار خورا مهربان ذات دی. موسی علیه السلام ژمنه وکړه چې ای زما پروردګاره، دغه احسان چې تا پر ما باندې وکړه د دې وروسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نشم. نو موسی علیه السلام چې کله ولیدل چې د فرعون قومي مړ شو ویې وژه. موسی علیه السلام دا قتل پټ که خو اوس دا قتل افشا کیږي. بله ورځ بیا موسی علیه السلام د فرعون د کور نه ښار طرف ته راوځي. بله ورځ بیا موسی علیه السلام د فرعون د کور نه ښار طرف ته راوځي او په دې ویره کې هم دی چې د قتل خبره افشا نشي. خو کله چې موسی علیه السلام ښار ته ورسېده په ناڅاپي ډول یې ولیدل چې بیا هماغه اسرائیلي چې د دې قومي و یو بل قبطي سره بیا په جګړه اخته دی. جنګ چې د چا عادت وي هغه نه ورکېږي. هماغه کس چې پرون د جګړې نه خلاص کړی و او د فرعون قومي یې وژلی و، نن بیا ولیدل چې یو قبطي سره بیا په جګړه باندې اخته دی. بیا یې د موسی علیه السلام نه د مرستې غوښتنه وکړه. موسی علیه السلام د دې پیښې په لیدلو سره اسرائیلي یعنې د خپل قومي یې ملامت او ورته ویل چې ته خو ډېر ګمراه او جګړه مار سړی یې، هره ورځ له یو چا نه یو چا سره د ستا جګړه او جنګ وي. او موسی علیه السلام د خپل قومي وګواښه. نو موسی علیه السلام لاس پورته که ورنږدې شه تر څو دا دواړه سره خلاص کړي. نو هغه موسی علیه السلام قومي په دې سوچ کې شه چې موسی زما د وهلو هوډ لري.
ځکه هغه د موسی د غصې او د حیبت نه وویرېده. نو چې کله موسی علیه السلام ورغله چې دا دواړه سره خلاص کړي، نو هغه ویلې چې موسی علیه السلام اوس ما وژني. نو په چیغو یې لاس پورې کړه او د خپل د حماقت د وجې او د خپل د فساد د وجې نه د قتل راز لوڅ که او په لوړ غږ سره یې ویل چې ای موسی، غواړې چې ما هم د پروني سړي په څیر باندې ووژنې؟ دا خپل قومي و. نن چې بیا په جګړه باندې بوخت ولید، موسی علیه السلام ورغی چې دوی دواړه سره خلاص کړي. نو دا د موسی علیه السلام د حیبت او د غصې نه وویرېده او په لوړ آواز باندې غږ پورته که چې ای موسی علیه السلام، ته غواړې لکه څنګه دی چې پرون سړی وژلی و د هغه په شان ما هم ووژنې؟ نو چې کله قبطي د اسرائیلي دا اقرار واورېده چې پرونی وژل شوی فرعوني قبطي هغه موسی وژلی دی، او حال دا چې فرعونیان په دې باندې نه پوهېدل چې دا قتل د چا له لورې نه شوی دی او د څه مقصد دپاره ترسره شوی دی. د دې خبرې په اورېدو سره هغه قبطي په نیغه قبطیانو ته ورغی، د فرعون قومیانو ته ورغی او د قتل له موضوع نه یې هغوی خبر کړل چې دا قتل خو موسی کړی. نو چې کله قبطیان خبر شو، ټول قبطیان سره راټول شول او په موسی علیه السلام پسې ګرځېدل. موسی علیه السلام پسې ګرځېدل تر څو هغه پیدا کړي چې د خپل عمل په سزا یې ورسوي. په دې وخت کې د موسی علیه السلام یو مخلص دوست چې هغه هم قبطي و، د فرعون د قوم نه و، د قبطیانو له دې پرېکړې نه خبر شو او په بیړه یې ځان موسی علیه السلام ته ورسوه او هغه یې د خپل قوم د پرېکړې نه خبر کړه او موسی علیه السلام ته ویلې چې ډېر زر د ځان د ژغورلو په غرض له مصر نه بهر شه. موسی علیه السلام بې له ځنډه د هغه خبره ومنله او په ډېر احتیاط په پټه له مصر نه ووت او دا دعا یې په ژبه وه چې خپل رب ته به دا دعا کوله: ای زما پروردګاره، ای زما ربه، ما له ظالمانو څخه وژغوره او د ظالمانو د ظلم نه ماته نجات راکړه. نو موسی علیه السلام حرکت کوي، مدین طرف ته ځي. موسی علیه السلام د ځان د ژغورلو په غرض له مصر نه د مدین په لور حرکت وکړ. خو کله چې موسی علیه السلام مدین ته ورسید، غوښتل یې چې د اوبو په طرف باندې ورشي تر څو خپله تنده پر اوبو باندې ماته کړي. علیه السلام په تږی و او همدارنګه موسی علیه السلام غوښتل چې خپل لاس او همدارنګه د خپل مخ په اوبو باندې پاک کړي، ځان ته نظافت راولي. کله چې موسی علیه السلام د اوبو چینې ته راورسید، ویې لیدل چې ګڼ شمېر خلک پرې راټول شوي دي په دې چینې باندې او هلته یو بل ته ډیکې ورکوي او یو بل ټیر وهي او خپل ټول ځواک د اوبو د لاسته راوړلو لپاره په کار اچوي. هر یو په دې کوشش کې دی چې هغه اوبه اول خپلو څارویو ته ورکړي، نورې اوبه به نه وي. همدارنګه موسی علیه السلام په دې وخت کې د اوبو چینې تر څیرمه دوه پیغلې نجونې هم ولیدلې چې هغوی په خپل ډانګ باندې خپله رمه ایساره کړې ده او نه پرېږدي چې اوبو طرف ته نږدې شي. نور خلک راټول دي ټول او په دې هڅه کې دي چې د چینې نه اوبه راواخلي او خپل څاروي یې هغه باندې اوبه کړي. خو د چینې نه هغه طرف ته دوه پیغلې نجونې دي چې هغو سره دوه پیغلې نجلکۍ دي چې هغو سره هم د خپل رمه ده او په ډانګ باندې ایساره کړې، نه پرېږدي چې د اوبو طرف ته راشي. او دا دواړه د حضرت شعیب علیه السلام لورګانې دي. شعیب علیه السلام هم پیغمبر و. موسی علیه السلام د دې صحنې په لیدو سره هک پک پاتې شو، حیران شو. موسی علیه السلام لږ وړاندې ورلاړ. چې کله وړاندې لاړ، د هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې خپله رمه نه پرېږدئ چې اوبو ته نږدې شي؟ موسی علیه السلام ته یې دا پوښتنه وکړه. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. اورېدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم، دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي دي. موسی علیه السلام چې دا حالت ولیدو ډېر سخت حیران شو، وړاندې ورغی او د هغو دوه ښځو او د هغو دوه پیغلو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې خپله رمه نه پرېږدئ چې اوبو ته ورنږدې شي؟ هغوی په ځواب کې موسی علیه السلام ته ویل چې موږ هم د دې دپاره راغلي یو تر څو خپله رمه اوبه کړو، خو د ډېرې ګڼې ګوڼې
له وجې نه موږ نشو کولی چې خپله رمه اوبه کړو. کله چې نارینه هغه خپله رمه اوبه کړي، یعنې نارینه شپانه خپلې رمې اوبه کړي، بیا وروسته له هغوی نه موږ کوشش کوو چې خپله رمه بوزو او هغوی ته هم اوبه ورکړو. او د دوه پیغلو موسی علیه السلام ته د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې هم ویل چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې زموږ پلار ډیر بوډا دی، زموږ پلار ډیر سپینګیری دی. هغو دواړو د دې خبرې په یاد راغوښتل چې د موسی علیه السلام رحم او د موسی علیه السلام عطوفت لاسته راوړي تر څو موسی علیه السلام د دوی سره مرسته وکړي. چې کله هغو دوه پیغلو دا خبرې موسی علیه السلام ته وکړي، نو په مجرد اورېدو سره د موسی شفقت، رحم او غیرت په جوش راغی او د هغوی رمه او اوبه یې کړه. کله چې نورو شپنو موسی علیه السلام ولید، هغوی په دې باندې وپوهېدل چې له هغه سره موږ توان د مقابلې نه لرو، ځکه موسی علیه السلام ډېر تکړه ځوان و، د ډېر مضبوطو مټو خاوند و. نو چې موسی علیه السلام یې ولیده، نو موسی علیه السلام د رمې لپاره یې لاره پرانه او لاره یې خلاصه پرېښوده. کله چې موسی علیه السلام د رمې د اوبه کولو نه اوزګار شو، موسی علیه السلام ستړی نو د دمې اخیستلو لپاره د یو ونې تر سوري لاندې وغځېد. لاړه د ونې سوري ته کښېناست په یو بیابان کې، په یو لاره کې چې څوک ستړي شي او هلته لمر هم وي، نو هغه کوشش کوي چې ځان ته یو سوری پیدا کړي، د هغه لاندې خپله دمه وکړي. نو موسی علیه السلام هم د دمې لپاره لاړه د یو ونې سوري لاندې کښېناست. بیا وروسته د الله رب العزت د شکرانې له ادا کولو نه دا وویلې چې ای زما پروردګاره، هره ښېګڼه چې تا پر ما باندې نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. موسی علیه السلام ناستی دلته. د لږ زنګ تېرېدو نه وروسته هغه دوه پیغلې چې موسی علیه السلام د هغو رمه اوبه کړې وه، چې هغه دواړه پیغلې ډېرې حیاناکې وې، یوه یې موسی علیه السلام ته راغلله او موسی علیه السلام ته یې ویل چې زما پلار تا غواړي تر څو تا ته د هغه زحمت مزدوري درکړي چې زموږ څارویو ته دې اوبه ورکړي دي. ځکه دا دوه پیغلې لاړې خپل پلار ته قصه وکړه، ټول جریان یې ورته ویلې. نو پلار یې موسی علیه السلام پسې دا یوه حیاناکه پیغله راولېږله چې ته هغه ما ته راوله تر څو هغه ته زه اجر او مزدوري ورکړم. الله رب العزت په دې هکله موږ ته داسې فرمایي، دا جریان موږ ته داسې واضح کوي. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کله چې موسی علیه السلام د مدین خواته مخه کړه، نو موسی علیه السلام ویل هیله ده چې زما رب ما پر سمه لاره سیخ کړي او په سمه لار راته راوښي. او کله چې موسی علیه السلام د مدین څا ته ورسېده، د مدین اوبو ته ورسېده، نو ویې لیدل چې ډېر خلک خپل سوي اوبه کوي او له هغوی نه بیلې یوې خواته دوی ښځې دي چې څاروي ایساروي او نه پرېږدي چې اوبو ته راشي. موسی علیه السلام له دغه دوه ښځو نه پوښتنه وکړه چې تاسې څنګه اندېښمنې یاست؟ هغوی ویل چې موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو چې دغه شپانه خپل څاروي بونځي د دې ځای نه، او زموږ پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی، ناتوانه دی. د دې په اورېدو سره حضرت موسی علیه السلام د هغوی څاروي اوبه کړل. بیا یو سوري ته ولاړه او ویې ویله چې پروردګاره، هره ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. څه ځنډ لا نه و شوی چې له هغه دوو پیغلو څخه یوه په شرم او حیا را روانه ده او موسی علیه السلام ته راغله او ویې چې زما پلار تا غواړي تر څو تا ته د هغه زحمت مزدوري درکړي
چې زموږ څارویو ته تا اوبه ورکړي دي. موسی علیه السلام چې کله هغه ته ورغی، هغه ته یعنی موسی علیه السلام چې کله شعیب علیه صلات وسلام ته ورغی، شعیب علیه صلات وسلام ته ټوله قصه بیان کړه. هغه د فرعونیانو قصه یې بیان کړه. نو شعیب علیه السلام ویې چې هیڅ مه ویرېږه، اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی او الله به تا ساتي. دا واقعیت هم دی قدرمنو اورېدونکو. هر مسلمان چې د الله له رضا دپاره پاڅون وکړي او د هغه مقصد او هدف او تصمیم هم د ظلم او د ظالم لاس بندول وي، چې د ظلم مخه یې ونیسي او د مظلوم حمایت وکړي، الله رب العزت به د هغه حمایت کوي. خو په دې شرط چې په زړه کې اخلاص او صداقت وي. موسی علیه السلام وسلام هلته خو هم د خپل د قومي د حمایت دپاره پاڅېدو چې هغه فرعوني یې په سوک باندې و هغه مړ شو. بالاخره چې هغه جاهل د قتل هغه دسیسه افشا کړه، موسی علیه السلام وسلام دې ته اړ شو چې خپله خاوره پرېږدي او مدین خواته راشي. دلته هم ویني چې دوه عاجزې ښځې دي، نشي کولی چې خپل رمې ته اوبه ورکړي او په چینه او په اوبو باندې د نارینه شپنو ډېره ګڼه ګوڼه ده. موسی علیه السلام وسلام چې دا حالت ویني حیرانیږي، بیا هم دا غواړي چې موسی علیه السلام وسلام دوی سره مرسته وکړي. هغوی دا هم وایي تر څو چې دا نارینه شپانه د دې ځای نه لاړ نشي، موږ